په شمال ختیځ زون کې د 219 عمري قلو اردو د خبرپاڼې په حواله د دوی اړوند تبلیغاتي کمیټې او د یاد قلو اردو عقیدتي او کلتوري مدیر مولوي شریف الله خادم په مشرۍ چې د عامه چارو امیر، عملیاتي معلوماتي امیر او د استقرار حالت امیر ملتیا کوله، د کندوز ولایت پوهنتون ریاست له یو شمېر ښوونکو او زده کړیالانو سره د دغه پوهنتون د غونډو په تالار کې ولیدل. خبرپاڼه زیاتوي دا لیدنه په داسې حال کې وشوه چې د کندوز ولایت د امر بالمعروف رئیس، د امنیه قمندانۍ عقیدتي او کلتوري مدیر او د استخباراتو ریاست د عقیدتي او کلتوري مدیرانو هم ګډون درلود. خبرپاڼه لیکي د دې لیدنې پر مهال مولوي شریف الله خادم د اسلامي ملي اردو په تړاو هر اړخیزې ویناوې کړي دي او خپل نظریات د اسلامي ملي اردو او ولس ترمنځ د ښې اړیکو او قوي همغږۍ رامنځته کېدو په موخه شریکې کړي دي. بل لور ته بیا د پوهنتون ښوونکو او زده کړیالانو د اسلامي ملي اردو په اړه خپل نظریات، افکار، سالم انتقادات او پر ځای غوښتنې له یادو چارواکو سره شریکې کړي دي او له نظام سره یې د هر ډول همکاریو ژمنه کړې ده.